اوس تاسو کولی شئ چې په پښتو ژبه باندې چاته میسج ولیکئ او هغه اټومیټک هغه کس ته چې تاسو کومې ژبې ته وغواړئ واړوئ هغه ژبه باندې هغه کس ته اټومیټکلي لاړ شي. یعنې تاسو په پښتو ژبه باندې میسج لیکئ نو هغه به لیکلی کېږي په انګلیسي باندې، په فارسي باندې، په عربۍ باندې یا په اردو باندې. او دغه شانتي که هغه تاسو ته په انګلیسي یا په عربۍ ژبه باندې میسج لیکي نو هغه به اټومیټک تاسو ته په پښتو ژبه کې تاسو ته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې سکرین په سایډ باندې کتلی شئ زه پښتو باندې لیکل کوم نو هغه بره اټومیټک په انګلیسي باندې لیکل کېږي. او دغه شان دي که دا خط هغه راولیږي او هغه په انګلیسي باندې ورکم نو هغه ماته په پښتو باندې راوړي. دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې څنګه کولی شئ؟ ډېر په اسانه سره او په یو کلیک سره تاسو کولی شئ. نو راځئ ما سره موبایل ته چې تاسو ټول طریقه وښیم. د دې لپاره به تاسو پلی سټور ته اول راشئ، تاسو ته یو اپ ښیم، کېدای شي دا ستاسو په موبایل کې د مخکې نه انسټال وي. دا د ګوګل خپل کیبورډ دی او دا د نړۍ د ټولو نه زیاتې ژبې لري او بالکل د لیکلو ډیزاین هم صحیح دی، ډېر زبردست او خوندور کیبورډ دی. نو دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. که تاسو انټرفیس راځي دا به د مخکې نه ستاسو په موبایل کې انسټال وي، خو که داسې نه راته نو دا به تاسو انسټال کړئ او اکټیویټ به یې کړئ. صحیح ده. نو چې کله اکټیویټ کړئ بس دغه اکټیویټ شو، خبره ختمه شوه. بیا به راشئ مثال په تور چا سره چیټ کوئ. صحیح ده. نو دلته کې به راشئ، دلته کې خو تاسو ته ټولې ژبې دلته کې میلاویږي، دا تاسو کتلی شئ، نورې پکې هم ایډ کولی شئ او دلته میلاویږي هم. صحیح ده. نو اوس مثال په تور زه پښتو باندې لیکل کوم او زه یم چې چاته په انګلیش لاړ شي نو هغې لپاره به تاسو سمپلي اول به دلته کې تاسو کتلی شئ دا آپشن دا درې ټاکې په دې باندې کلیک کړئ او بیا به دلته کې په ټرانسلیټ باندې کلیک کړئ. په دې کې په سلونو آپشنان دي، خو که تاسو ته یو ایکسپلین کوم دا بیا ډېر زیات ټایم والي، خو ما چې کوم باندې ویډیو ټاپک ایښودی زه به تاسو ته هغه وښیم. صحیح ده. نو دا تاسو کتلی شئ دوه خانې شوي، یو د لیکلو شوي یو د لیږلو شوي. صحیح ده. دلته کې به تاسو ژبه انتخاب کړئ چې تاسو کومه ژبه دلته کلیک کړئ. صحیح ده. دا تاسو کتلی شئ ژبه به انتخاب کړئ او دلته چې کومې ته ولیکلی شي نو هغه به انتخاب کړئ. صحیح ده. بیا به تاسو دلته کې لیکل به تاسو دلته کې کوئ. دا لاندې تاسو کتلی شئ په دې کې به تاسو لیکل کوئ. صحیح ده. اوس ګورئ زه تاسو ته ښیم ښه. ګوره زه دلته لیکم سلام، نو دا تاسو کتلی شئ چې بره هیلو ولیکلی شو. صحیح ده. نو که اوس زه به بل څه لیکم اوس تاسو کتلی شئ چې زه یم تاسو څنګه یې، دا وګورئ تاسو څنګه یی. نو بجلی لاړه پکې بیټه یم او خو خیر تاسو ته به سکرین ښکاري. صحیح ده. نو دا تاسو کتلی شئ هاو آر یو، دا تاسو ولیکلی شو. اوس دغه شانې چې اوس هغه تاسو ته میسج راولیږي هغه به څنګه کوئ؟ هغه تاسو ته میسج راولیږي هغه به د انګلیش په خانه کې ورکئ، تاسو به دلته د پښتو په خانه کې چې دی نو تاسو ته به پښتو کې هغه شو شي. صحیح ده. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې کس سره خبرې وکړئ او د هرې ژبې کس تاسو سره خبرې وکړي ډېر په اسانه سره او په یو کلیک سره. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مهرباني، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.